سلامونه او نیکی هیلې بیا هم په خیر راغلی. دا وار د خدای پاماني دوه بڼې یا دوه خدای پاماني ګوري. یو هغسې حضوري ده یا موږ همالته یو چیرته هستو، او یو هم چې په ټلیفون یا په موبایل باندې ګرځنده موبایل باندې موږ چاته زنګ وهلی او خدای پاماني کوو. اول یې هغه و چې رسمي حالاتو کې موږ کوم دفتر ته ننوځو او زموږ کار خلاص سو، خدای پاماني مو وکړله، بیرته ترېنه راوځو. په هغې حالاتو کې موږ وایو یا موږ ته ویل کیږي هم auf Wiedersehen، تر بیا لیدو، د خدای پامان. auf Wiedersehen، تر بیا لیدو، د خدای پامان یا تر بیا لیدو. دا هغه حالت کې ویل کیږي چې تاسو د یو چا سره مخامخ خبرې کوئ. خو کچیرې تاسو په موبایل کې یو دفتر ته زنګ ووهه، هغې سره هم خبرې وکولې او خبرې هم خلاصې شوې. خدای پاماني به په ټلیفون باندې څنګه کوو؟ ټولې خبرې مو چې کله خلاصې شوې بیا به وایي auf Wiederhören، auf Wiederhören، د خدای پامان په ټلیفون باندې که چیرته مونږ دا معنا کوو، دا معنا تر بیا د اورېدو په هیله، تر بیا د اورېدو په هیله، auf Wiederhören. مونږ که دوستانو سره خبرې کوو، یارانو سره یې پیژنو، هغې ته مونږ چاو یا چوز کارو، صحیح خبره ده. خو که چیرته بیا مونږ یو دفتر سره خبرې کوو، یو رسمي ځای سره خبرې کوو په موبایل باندې، په هغې حالاتو کې مونږ کله چې موبایل ږدو، موبایل هم قطع کوي یا قطع کوي، وایو auf Wiederhören، تر بیا د اورېدو په هیله یا د خدای په امان. مننه، الله مو مل، ښې چارې.